उस्ताद मजदूर किधर गया है, किधर भेजा है उसको? यार वो गुल के लिए गया है। गुल क्या होता है? यार वो इस तरह नहीं होता है, इस तरह गुल करता है। मसाला लेने के लिए? नहीं गुल के लिए ये। वो क्या होता है? पता नहीं अभी उसको क्या बोलते हैं, गुल नहीं होता है गुल। ملګرو دلګان دوستان خدا ارچا ډیری کنه خو ماړه په دې باز په قسمه پی ایچ ډی کړي لکه دا وګورای کنه. الکه تا د هلمټ ولې نه دی اچولی؟ سرجي هلمټ خو رانه کور کې پاتې شو. سرجي دا مې یو غزارو ابې مې کلي کې شرمۍ ډولې غاړې ته اچولې یو ډنګه 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 شرمۍ مې یو غزار دی مو زر چې ویم نه شابه شابه no. تور مالګره مالګه خو سپینې توره نه مالګه پټ سپینې تور مې تا ته ویلې ولکه فریلا اوی روان شو راغلی اوی ولکه فریلا ولکه ما خیر دی. बाय बाय टाटा गुड बाय गया बर्गरी دا سړی خو نه پیژني. गया ولګه پستر ګوړاندې ګسنګا کدا خله ده نه وامه دا به ټیک ده مهرباني الله می عزت وکا خوشاله اوسئ. الو आज خواږه خوري کو پریم दालखोर के बच्चे ने ला तमारा है الکه قاری اورورا سویمنګ پول ته راغلی راځه اوس ولې هم بکله الکه اورورا تاسو خو زبا دی باندې راوستم وي باقي کې الکانو دینه کوي ګډ بدلم او زه خو ورور اوس نه لمم زه نه لاړم او تاسو نه کوم ساټ والے زرا کا دا والا رورا وزما دمینه یارا په مزه په مزه کابل ډلاړې په مزه سندره نه یعنی غلای شادي دل بوشمي غلای سار مې خوږیږي یعنی په ورورو کې دا قدمونه اشنا بایجانه تاسو والا سره پراکه ورور دې نور نه قاعده زما ټوپۍ څکلا هغه ټوپۍ څخه شوی و سره په مې ډکله واسطه ټوپۍ پینځم برګرو که پنجابي ته راغلی یو غوښه هم راوړې ده خو کوکر رانه هېر شوی دی. لکه تاسو ما ته ګورئ ولې ته د کوکر په شان نه یې ملګرو زمونږ په باران کې ښکلې علاقه ورېږي ماشاءالله اوس په موسم برابر شي
پرون پلار ته ویل ما له بوچانه پیسې راواله خیر دی بیا ولا ورکړو ما ویل ډېر وخت شو غوښه هم نه راخوړلی چې نه چې هندوان رانه جوړ نه شو مورو دا کور دې سي خالی خالی دی ما وی چې د ښکلې غونډه کې سپی وته رانه ولما ولی زویا ته چرته ځې سا داجی دا تا مله څنګه خزه کړې ده هغه زما یو خبرم نه مني هیڅ خبره نشته بچې دلته ما سره کېنه زه تا پوهوم وی یو ګیلاس اوبه راواله ولې په خپله شلې څه پاس او ځان له اوبه راواله که په دې پیالې مې په دې مخ وویستې د مخ دا کاسه به دله ورانه کړم الله بخیر کی دی بخیر کی دا ته وایي چې بس کی اوبه بس کی روټه چې زی کیږي داسې ملګری به ګرامین شن کوي چې کم د ښځې نه ډېر تنګي دره دا خبرې واورې د خندان یې شین کړم والله چې ښځه غم دی غم غم دی او زه د ښځې د ساتلې نه یم او دا ډېر ښه دی قروالا ته میډو زیشته و مال زما د نږدې نظر انتهایی تیز دی بس بیا څه په دې کې ختم شوي اوس بار ته وځم یاره چې په خپله تبه ښځه وکړي نو مور او پلار به دې ته وایي چې دې په سترګو کې شرم دی او چې د مور او پلار په تبه وکړي نو بس بیا به پسې د مازدیګر نه بعد بیټري ګرځوي سړی بېګاره څه پاخه کړ راشه زما اګې پخې ګرو بیګا ډېر زیاته اوږې شوې ومه نو ښځې ته مې وي روټۍ پخه کړه نو هغه ما ته وایي دا د کوم ځای قانون دی چې ښځې به همیشه سړو له روټۍ پخي او سړي به خوري نو ما ورته وي دا خو د ټولې دنیا قانون دی چې قیدیانو له همیشه حکومت روټۍ ورکوي ها بچي د ښځې په مخ کې لوټونه مه شماره ولې بچي بیا په ځان پیریان راولي وعلیکم السلام دا دې څنګه چې پخ کړې ولې ځای کې څه چل ما سره خبره برخې جواب راتم لا کې ورشه نور چې پخ کړه دنه ځه الکه تا په خدای باندې ډېر غټ روب داب دی ها رکو ذرا لکه تاسو که څوک د ښځې نه یارېږئ هغه ودرېږئ هلکه شپه لاله منه مړې ښه ټولو کې ښه ښه منه مړې ښځې نه نه یارېږي د ښځې نه یارېږم ولې نه یارېږم خو خپې راله ماتې کړي پاسېدی نه شم الګا داسې بیزتی یو بل کړي ده کنه چې داسې په ژوند کې بچا یو بل بیزتی نه کړي ګوره ورته ښه پاټه ګوره یو تړای خزه دي خانای سړی ګډ وډ دا به ټیکټ شي داو پکی خزه ته بنا داو پکی دا به ټیکټ دا بداو پکی دا به ټیکټ کی وای ته چې ما ته لګي تا خزه ته رسیدلې تا ما ته ولې یاد کړ ته ما یاد وکنه خزه ته رسی ما ولې زری په خښته ولې صحیح دی لا ګوره خلکو ته ول د نمبر دی ګوره شنډي خزه دې ننډي زما خزه تاسو ته رسیدي ته نه رسیدي وای ته رسیدي کا پیره ته رسیدي تا ما خزه ته ریسپیکټ تا ما خزه لنډي کړه ما خزه لنډي رسو بد ادوانه به ټیکټ کی سم دې خزه ته نه رسیدي سم وی ولا ته یو زنه خزه دې ټی زنه لکه سړی خو بیخي کښې ته دانګل زما خزه ته به نه رسیدي دا خزه ته رسیدي ولې تو یو مچو خزه نه سم غوا ده یو تڼۍ خزه دې بیا خړای یو شنډي یو ځل بیا خزه لنډي بس خزه ته مره ښه کنه ته چې راشي جاو کنه جاو دا پوي کنه که بس صبر سیوام ګوري که دا پی ګوره د ما خزه ته بنه چې بیا ستا خزه طرف ته م ګوري پر ودانې ته مې ویل مال ضرور دی واده دی سوچو که چېرته خفه کړې خو بیا نه وای نه
وای که ما د کور نه م راوشړي زه به ورکره بیا هم په خندا خندا ځم په واده کې راله 1.5 لک روپۍ تاوان راکړو سلام علیکم مجرتی صاحب. وعلیکم السلام. لګ دی خوښونه لګي کالتوس می چې کو پرونه ساپورټ نه راوړي ما جډاس کی کړه خاجي خډه بدخو نه دي ډیر اورډر کا وسو کو وجني ډیر خطرناک خون خرابه کول غواړي جی اورډر کا وګوره داغه به روپې ډیر لګي هیڅ خبره نه جی د اوله کو په ځمانه لاس لا کا واخله خو بس تخته کول غواړي بس بیا خو د شو غړې چې تخته شو کس خایا ما خله جی یاره جی ډیر زیات ظلمونه کوي جی لوخي را باندې انځي کور را باندې صفا کوي دا لاسه کې چې څه په لاس وځي په غیر نه کوپړې مولي جی بالکل ډیر تنگ راغلی یم عجیب کا دا ته مانچه ځان سره سنبال کړل لا یو لس لا کمانه ولا د ما غم جوړه کا دا قضیه بابوي هلکه ته ولې دومره خپه ناست یې انا خپه پدې ما چې خزه مې خبره نه مانی هاي ما ولا غوړه خبره مني خزه مې پرون مې ورته وویل چې ګرمې اوبه راوړه فورن راته حاضرې کړې نه یاره تا په ګرم اوبو څه کوې نو لوښي وینځنو کې اساني وي که نه او دا ښځې چې د خاوند سره ورځ نیمه خبرې بندي دی وایي موږ د خاوند له سزا ورکوو هغه باندې خو غټ اختري دومره په سکون یې تېره کي